د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو په هلمند کې سلګونه میله وسلې نیولې دي. دا چې د نوموړې واکمنۍ سرتیرو د دغو وسلو د کشف پر مهال څوک نیولي او که نه، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د وسلو نیولو خبر لرو، خو پیل پر میدان وردګو کوو. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پر بنسټ د میدان وردګو د ښوونې او روزنې په مرکز کې د اسلامي پولیسو د 11مې دورې 525 تنه منصوبین او د ساتمانانو د لومړۍ دورې 82 تنه فارغانو د شرعي، اساسي او مسلکي زده کړو له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. وزارت ډیروي په دې تړاو مراسمو کې فارغانو پوځي تمرینونه او سپورټي نمایشات وړاندې کړل او چارواکو هغوی ته په دندو کې د اخلاص، صداقت او ښه خدمت سپارښتنه وکړه. په تیرو 4 کلونو کې ګڼ شمېر منصوبینو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوې او مسؤلانو تل ټینګار کړی چې د امنیتي ځواکونو د لا مسلکیتوب په موخه هڅې دوام لري. د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ خبر ورکړی چې 426 میله وسلې په تیرو 5 میاشتو کې د هلمند مرکز او ولسوالیو کې د کشفي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. وزارت لیکلي چې د یادو وسلو او مهماتو په تړاو 85 تنه نیول شوي چې له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د ناقانونه وسلو د نیولو په تړاو هڅې دوام لري چې دې چارې د امنیت په ټینګښت کې ښه رول لوبولی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.